دوستانو نن درته داسې طریقه ښایم چې ذکر ورسره کلک او اوږدیږي او ټول جنسي مشکلات ورسره حل کیږي. سلام دوستانو، په یوه نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د ماهي تیلو سره دا 2 رقمه تیل ګډ کړئ. هغه کسان چې زرنجل کیږي او ذکر یې نری، لنډ او کوچنی وي، دا مشکلات حل کیږي او له یو مالش سره به ستاسو ذکر 1 انچ اوږد شي. دا تیل ډیر ګرم هم دی ځکه ډیر زر اثر هم کوي. د وینې جریان ورسره تیزیږي او په نتیجه کې ذکر ورسره اوږدیږي. نو دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ ترڅو پوه شئ چې په دې کې کوم تیل او کوم شیان دي، ځکه چې تاسو یې کله استعمالوئ نو بیا به وایئ چې ښه تیل مو استعمال کړي. نو که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي همدا اوس یې سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان هم ووهئ چې ترڅو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ سره وګورئ. نو دا د کلونجي په نوم تیل دی او باید 1 کاشوغه د کلونجي تیل پیدا کړو. دوهم هم د زیتونو تیل دی چې هغه په 9 کاشوغې ګډیږي. ورسره هم د ماهي تیل دی چې له دې نه 1 کاشوغې واچوئ. ورسره دا ټول په یوه لوښي کې لږ ګرم کړئ، یعنې چې ډیر ګرم نشي او دومره پرې پوه شئ چې تپ یې وکړ. بیا به یې په بوتل کې واچوئ او کله مو چې استعمال کول اول به مو ذکر په ګرمو اوبو پرېمنځئ او د مینځلو وروسته به یې وچ کړئ. بیا به په دې تیلو سره مالش ورکوئ تر 10 دقیقو پورې. نو ذکر کې به لږ نرمي پیدا شي او له دې به دا اندازه ولګیږي چې د تیلو اثر کړی ده. له دې سره به مو د 1 هفتې استعمال سره ټول جنسي مشکلات حل شي.